بہادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون نر پشتون بہادر پشتون منظور پشتون منظور پشتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تر ټولو اول د مشرونو او د ځوانانو په اجازات باندې دا غونډه میر د سپین د سکول د شهیدونو په نوم کوي چې دولته یې په دا سپین شه بې ګناه وینې دغې ظالم په وسطو یې کړې وې نه دا بغاوت وي د دغې په وینې یې سره لمبولي وي محترمې ځوانان راغلي دي مشرون راغلي دي او ډېر ذمهور ملګري راغلي دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ډایرکټ کیسه کوه چې پښتانه ته مسله څه دو دا داسې نه دو چې دولته میش په دغه کلي کښې کومې مسلې دي بیا ورته په لداخ کښې چې کوم خلک ته هغې بلې مسلې دي میران شاه چیرې بلې مسلې دي پاړه چنار د کوټې د پېښور کوبل دا څه وشې وشې مسلې نه دي دا د دغې ټول قوم سره د پښتین سره یوه غټه دښمني دو دا د هغې دښمنۍ په نتیجه کښې دا شی کېږي ډېر محترم قدرمنې پښتنې پښتین قوم ته په نن وخت کې دوې داسې مسلې پیښې دي چې ډېرې مهمې دي هغې دوې مسلې د وجې دی ژوړي ها دی بې کوره کېږي ها د ده په عزت چې حق کمای راغلی دی د ده په هغه حیثیت چې حق کمای راغلی دی د ده ژوند نه د هغې دوې مسلې د وجې خروپې دي د هغې دوې مسلې بیا یوه غوټه وجه د زه بیانوو هغه دوې مسلې یوه دهشتګردي جنګ او بله نشتي دو پښتین که د کور نه ورکېږي یا د نشتې د لوسه ورکړی یا په کلي وطن جنګي نه خاطرې تمکید دا دي د دغې د وجې ورکړی پښتین که خپل کلی پرېږدي که وطن پرېږدي وجې یې دغه دوی دي پښتین که ژړو ته سیخ دی ها پچ جوړي که ښکرا جوړي یا د نشتې د لوسه د ژړو ته سیخ دی یا د دهشتګردۍ د لوسه ژړو ته سیخ دی پښتین که عزت او قدر هغه سلف ریسپیکټ چې یې هغه دی نشي دوی ته رسولی کمای دی پکښې د هغې وجه ها دی یا د نشتې د لوسه خړ ککړ دی ملګري ته ووایه چې کلر کړی شي یا د نشتې د لوسه په دغې شي ککړ دی یا دهشتګردي دو محترمې نشتي او دهشتګردي دا خدای نومي نه دي دا څه پالیسۍ نوم دي دي زما خالي درته بیانوم که نیروڅې په نشتي چې خبره کوي د دنیا هر قوم ته خدای د وخت د تېرولو وسایل ورکړي وي چې دوی ژوند ته تېرولی شي عربې ته یې تیل ورکړي دي پنجاب ته یې غنم ورکړي دي دنیا بل ملک ته یې بل څه ورکړي دي پښتنو ته خدای پاک هر قسم وسایل ورکړي دي په ځمکه لوم دی هو ګیس دی قیمتي تیږې دي ماربلې دي کرومایټ دي نیفرایټ دي سره زر دي کاپر دي په ټول نه غټې اډې د پښتنو په خوره موجودې دي بدي بجلي دي دا په دا خوره په ټول نه زیات دي او په مځکه د پوزیا ها په چلغوزانه په زړغوزینه کې مات شی خو نشته دی هر قسم میوه بیا بهترینه میوه بیا ځنګلینه بیا ونې د هر شي نه مالامال وطن دی خو البته دی بیا هم د نشتې د لوسه پنجاب ته دریمي سند ته دریمي عرب ته دریمي وجه څه دو عرب د میش خلق ته د انسان په سترګه نه کسي په پنجاب سے په تو پر ټوکې مسخرې کی
د سیند په کالک شراوانور ډېر پښتانه په څڼې نیولي وي تګولي نن هغه عمل شوي دی ته پښتو وسایل کښې د نږدې د روسیه د نیاک پنجې ته روان یې او بیا بدامني دو دهشتګردي دو د دهشتګردۍ یو اسباب هم پښتانه نه دی پیدا کړی نه دا پالیسي پښتون قوم چې جرګه کړې ده چې دی جوړوي چې مزدوره دهشتګردي کوي نه دغې قوم ټرېننګونه ورکړي دي نه دغې قوم اصلې ورکړي دي